څوک د پاکستان 26م ولسمشر انتخاب شو؟ آصف زرداری که محمود خان اڅکزی؟ د پوره جزئیاتو لپاره ویډیو تر پایه وڅارئ. د پاکستان د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری د پارلمان د 255 رایو په ګټلو سره دغه هیواد د 14 ولسمشر په توګه وټاکل شو. د ښاغلي زرداری سیال او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي په دې ټاکنو کې د 119 رایو په ګټلو سره ماته وخوړه. محمود خان اڅکزی د عمران خان د ګوند او د سنی اتحاد کونسل لخوا ولسمشرۍ ته نوماند شوی و. ښاغلي اڅکزي پرون د پاکستان له ټاکنو کمیسیون وغوښتل چې د ځینو مشخصو څوکیو تر برخلیک معلومېدو پورې د ولسمشرۍ ټاکنې وځنډوي. د نوموړي له سیال آصف علي زرداری سره په خپل ګوند سربیره د مسلم لیگ نواز ډلې ملاتړ هم و. د دواړو ګوندونو ائتلافي حکومت هم جوړ کړی چې پکې شهباز شریف لومړی وزیر شوی دی. د پاکستان ولسمشرۍ ته پر دې دواړو سربیره درې نورو آزادو وکیلانو اصغر علي مبارک، وحید کمال او عبدالقدوس هم ولاړ وو. د پاکستان ټول ټاکنې د تیرې میلادي میاشتې تر 8مې وشوې چې پکې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند ملاتړو د 92 څوکیو ګټلو سره نورو ګوندونو مخکې کړه چې دغه انتخابات له درغلیو ډک بولي او د پلټنو غوښتنه کوي. تر تحریک انصاف ګوند وروسته مسلم لیگ نواز ډله د 79 څوکیو په ګټلو سره له پیپلز ګوند سره چې 54 پارلماني څوکۍ ګټلې دي د ګډ حکومت پر جوړولو هوکړه کړې ده. د دې هوکړې له مخې آصف علي زرداری ولسمشر او شهباز شریف لومړی وزیر شو. د یادونې وړ ده چې آصف زرداری د بېنظیر بوټو خاوند دی او په هغه دا تور و چې هغه په خپله بېنظیر بوټو د خپلې ګټې لپاره ووژله ترڅو د هغې پر ځای چوکۍ ترلاسه کړي. د بېنظیر بوټو د مرګ څخه وروسته آصف زرداری لومړی وزیر شو او د پاکستان په خلکو کې د یو غل په نوم شهرت لري.